له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو دوام په خوست کې یو ځل بیا سخته نښته پیل شوې. سلام ستړي ماشئ د پښتو نیوز چینل لیدونکو، وخت مو بخیر. په موکړی د دې مهال تازه خو ډیر زیات مهم خبر ته د خوست ولایت په ځاځي میدان علیشیر او تیروزی ولسوالۍ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د نن شپې 8 بجو راهیسې د طالب ځواکونو او پاکستاني ملیشو ترمنځ نښته پیل شوې ده. پښتو نیوز ته ځینو سرچینو تایید کړی چې په ګوربزو ولسوالۍ کې هم په غلام خان بندر کې هم د پاکستاني ځواکونو سره پرله پسې نښتې روانې دي چې د درنو او سپکو وسلو اوازونه اوریدل کیږي. بل خواته بیا اسلامي امارت وایي په تیرو 2 ورځو کې مو 180 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې. ملي دفاع وزارت یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي د ردالظلم عملیاتو پر مهال یې تیرو 2 ورځو کې د فرضي کرښې اوږدو کې د پاکستان پوځي رژیم 28 پوستې نیولي، 110 پوځیان یې وژلي او 88 یې مرګوني ټپیان کړي دي. خبرپاڼه کې راغلي ورته مهال په پاکستان کې دننه مهم پوځي مرکزونه او تاسیسات د افغان ډرون الوتکو په واسطه په نښه کړي چې لسګونه نظامیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.